وې دا خو کباړي دی، دا کوثرلی دی، دا بل چې دی وی ابو نقصان دی وی. او موږ ملایان څه شي کوو چې دا کوم خلک په اسلام کې دي کنه، دا د اسلام د دایرې نه وباسو. ته کافر هغه کافر، دا کافر هغه کافر، ته خوارج هغه خوارج، هغه مشرک دا مشرک. يهود او نصارا، هندوان او سیکان او بودایان، روافض او شیعگان او قادیانیان د دې ملایانو د دې اختلاف نه همدقه سي ګټه اخلي. تاسو عزتمندو دا یو دوه میاشتې کېږي په دې انټرنیټ کې او په دې فیسبوک په دې پاڼو کې ګوري چې د ملایانو سال اخیستی دی، د سلفي او اهل حدیث علماو سال اخیستی دی، او د حنفي او دیوبندیانو علماو سال اخیستی دی. دا دین دی، دا د علماو مسؤلیت دی. تاسو خلک دې دین ته رابلئ. یو پسې رشخندونه وایي، بل پسې رشخندونه وایي. یو ته چې د مناظرو چیلنجونه ورکوي، بل ته د مناظرو چیلنجونه ورکوي. مناظرې دا نه دي، دوی ورته مناظرې وایي. دې ته د علماو په اصطلاح کې مکابرې او مجادلې وایي. نور دا اکثره جاهلان دي، دوی په هغه علمي مناظرو باندې نه پوهېږي. دا فیسبوک داسې یو شی راوتلی دی چې د هر چا شخصي تلویزیون دی، خپل ځانونه مشهوروي. هغه یو وایي ما سره دومره شاګردان دي، بل وایي ما سره دومره غټه کتابخانه ده چې زه په 15 پلینکو چې اخیستی شم. دا تاسو خلکو ته دین بیانوئ، علم بیانوئ. دا خلک تاسو جنت ته روانوئ. دا خلک تاسو کوم خواته روان کړي دي؟ دا عوام څه وایي؟ زموږ علما دې اندازې ته راورسېدل، او بیا په یو بل باندې نومونه چې کېدي، نومونه ور باندې کېدي د رشخند او د توهین. وایي دا خو کباړي دی، دا کوثرلی دی، دا بل چې دی وایي ابو نقصان دی وایي. الله پاک تاسو ته دا فرمایي. الله خو فرمایي چې لا يسخر قوم من قوم لا يغتب بعضكم بعضا ولا تنابزوا بالالقاب. تاسو ته الله رب العالمین دا فرمایي. عوام خلک کوم خاطر روان کړل، هغوی ټوله شپه دا ځوانان چې دا فیسبوکونه اوري او دا د انټرنیټ پاڼې ګوري، هغوی همدا شی زده کوي او سبا ته په خپلو مجلسونو کې خپلو شاګردانو ته خپلو ملګرو ته وایي. زموږ ټولنه دا په دې کې اخته شوله. زما عزتمندو که دا اهل حدیث علما دا کار کوي، که پنجپیریان علما دا کار کوي، که حنفیان علما دا کار کوي، موږ دې ټولو ته بد وایو. الله رب العالمین لحاظ وکړي چې د شیانو نه تېر شي. خلکو ته راشي د الله رب العالمین دین بیان کوي. قال الله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کوي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت ورته بیان کوي. د خلفای راشدینو سیرت ورته بیان کوي. دا کوم مسائل چې تاسو ترمنځ اجتهادي دي، اختلافي دي، ځان له سره کینئ، په یو مجلس کې سره کینئ او خپل دلایل سره ووایئ چې کوم یو د حق معلوم شولو په هغې باندې قناعت وکړي، او که حق درته معلوم نه شولو بس خپل کار دې جاري ساته، هغه به خپل کار جاري ساتي. ما عزتمندو زه درته وروسته دا ذکر کوم چې زموږ امت په څه حال دی او زموږ علما په کوم حال کې راورسېدل. د الله لحاظ وکئ، دا شی مه اورئ. زما عزتمندو هر یو ملګری چې انټرنیټ او فیسبوک استعمالوئ، دې ټولو علماو ته ولیکئ چې د الله لحاظ وکئ، دا شیونه مه کوئ، د دې نه تېر شئ او عوامو ورونو ته مسلمانانو ته صحیح دین پیش کړئ. دویم د دې سره زموږ علما په څه کې اخته شول، زموږ ملیان عزتمندو په څه کې اخته شول؟ په تکفیر کې واقع شول. ټوله ورځ یو بل کافر کوي. ډاکټر صاحب ذاکر نیک چې د قرآن او د سنت او د اسلام یو ډېر ښه داعي دی، هغه یوه عجیبه خبره کوي. وایي زما عزتمندو زما کوشش دا دی چې زه اسلام ته خلک را داخل کړم. یهود، نصارا، هندوان، سیکان، بودایان، دا زه اسلام ته را داخل کړم. زما کار وایي دا نه دی چې زه د اسلام د دایرې نه خلک وباسم چې دا کافر هغه کافر، هغه خوارج دا خوارج، هغه معتزلي دا معتزلي. زما عزتمندو ډاکټر صاحب ذاکر نیک دا د داعیان یوه نمونه ده. او موږ ملایان څه شی کوو چې دا کوم خلک په اسلام کې دي کنه، دا د اسلام د دایرې نه وباسو. ته کافر هغه کافر، دا کافر هغه کافر، ته خوارج هغه خوارج، هغه مشرک دا مشرک، هغه معتزلي دا معتزلي. الحیاذ بالله.
یهود او نصارا، هندوان او سکان او بودایان، روافض او شیعگان او قادیانیان د دې ملایانو د دې اختلاف نه همدقسې ګټه اخلي. اسلام او قرآن او سنت او د دعوت په ځای باندې پاتې دی. زمونږ علماو ته زه دا خبره په چیلنج باندې وایم، تاسو څومره غیر مسلم او دارنګه کافران مسلمانان کړل؟ تاسو څومره شیعګان هغه د کفر نه راوګرځول اهل سنت والجماعت مو کړل؟ تاسو څومره قادیانیان او پرویزیان د کفر نه راوګرځول او مسلمانان هم کړل؟ وایي ښیي که نه؟ ځکه چې تاسو خو اسلام خلکو ته نه ښیي، تاسو خو خپلې ښکرې اړم کړي دي، خپله زور ازمایي کوئ، خپل نمایش کوئ. زموږ علما زما عزتمندو په دې شیانو کې اخته دي، مناظرې دي په دې خبرو باندې، او یو بل کافر کوي او یو بل د دین د اسلام نه او د دایرې د اسلام نه وباسي. صلى الله عليه وسلم.